د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. هیواد کې د لیتیم او یورانیم کانونو څېړنه کیږي. د طالبانو حکومت د کانونو او پیټرولیم وزیر مولا هدایت الله بدري نیمروز ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت چاربورجک ولسوالۍ د کوتزاري سیمې د لیتیم کان څخه لیدنه کړې ده. هغه د یاد کان د سروې په موخه د انجینرۍ ټیم ته سپارښتنه کړې چې د دې کان څېړنه وکړي. د کانونو وزیر د دې ترڅنګ د هلمند خانشین یورانیم او د شو ولسوالۍ د بېلابېلو کاني سیمو څخه هم لیدنه کړې ده او د دغې کان د سروې په اړه یې لازمي سپارښتنې کړي دي. دا په تېرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هېواد د یورانیمو او لیتیمو کانونو په اړه څېړنې ترسره کیږي. د پاکستان له بندخونو 141 نور افغان کډوال راخوشي او هېواد ته راستانه شول. د تورخم مسؤلین وایي چې د پاکستان له بندخونو د ښځو او ماشومانو په ګډون 141 نور افغان کډوال راخوشي او تورخم د کډوالو امریت ته سپارل شوي دي. د تورخم بندر د انتقالاتو د لیږد مسؤل بخت جمال ګوهر ویلي چې د افغان بندیان د کونړ، کاپیسا، وردګ، کندوز، خوست، کابل، بغلان، لغمان، پکتیا، بامیان، اروزګان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي دي چې ځینې د قانوني اسنادو په درلودلو سربیره هم نیول شوي وو. د راپورونو له مخې دا کسان د اسلام آباد په زندانونو کې له 5 تر 10 ورځو پورې بندیان شوي وو او اوس د لاسنیوي په موخه IOM موسسې ته ورپېژندل شوي دي. هېواد کې د جلغوزو له سکتور څخه د ملاتړ لپاره یوه اتحادیه جوړیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي غواړي د جلغوزیو سکتور د غړو ترمنځ د منفي سیالیو د له منځه وړلو لپاره د ملاتړ یوه ګډه اتحادیه جوړه کړي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي له سوداګرو سره په یوه غونډه کې د جلغوزیو سکتور پر ستونزو او ملاتړ هر اړخیز بحث او خبرې کړي دي. د خبرپاڼې له مخې په دې غونډه کې د جلغوزیو د پروسس فابریکو پر جوړولو ټینګار او هېواد کې د جلغوزو لپاره پر بازار موندلو بحث او خبرې وشوې. سوداګرو له یاد وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان جلغوزي باید چین، هند او اروپایي هېوادونو ته صادر شي. د ناروې د خلکو مرستې سازمان په افغانستان کې د ماین پاکۍ فعالیتونه وځنډول. د ناروې د خلکو مرستې سازمان یا NPA په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د فرمان پر بنسټ افغانستان کې خپل فعالیتونه بندوي. د یاد سازمان په خبرپاڼه کې راغلي چې دا امر ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا شوی چې ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ په تړاو ورکړی و چې له مخې به یاد سازمان 15 ورځې خپل فعالیتونه بند کړي. د ناروې د خلکو مرستې سازمان وایي د امریکا په مالي ملاتړ په هېواد کې د ماین پاکۍ چارې پر مخ وړلې چې له دې وروسته به د افغانستان په ګډون په انګولا، کمبودیا، عراق، کوزو، لاوس، پالاو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن هېوادونو کې بندي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې هره میاشت د ناچاودو توکو چاودنو له امله تر 50 افغانانو ته مرګ ژوبله رسیږي چې 80 سلنه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ادارې لیکلي چې افغانستان لا هم په پراخه ډول ناچاودو توکو باندې ککړ دی او له 3.3 میلیونو څخه زیات کسان د ماینونو او ناچاوده توکو په 1 کیلومترۍ کې ژوند کوي. د معلوماتو له مخې تیر 2024 میلادي کال کې له 500 څخه زیات افغان ماشومان د ناچاوده توکو په چاودنو کې مړه او یا ټپیان شوي وو. ایران ویلي چې په دغه هېواد کې نور د افغان کډوالو د کوربتوب وړتیا نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومني وایي چې د روان کال له پیل راهیسې څه باندې 1 میلیون غیر قانوني کډوال خپلو هېوادونو ته ستانه شوي دي. هغه زیاته کړې چې له یاد شمېر کډوالو څخه ښایي 50 سلنه یې بیرته ایران ته راګرځېدلي وي. سکندر مومني د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې هېواد یې نور د افغان کډوالو د کوربتوب وړتیا نه لري او هڅه کوي چې د پولو د تړلو په ګډون د بېلابېلو اقداماتو سره ایران ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. احمد الشرع په خپل لومړني بهرني سفر ریاض ته رسېدلی دی. د سوریې د لنډمهاله حکومت مشر احمد الشرع نن په خپل لومړني بهرني سفر د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسېده. د سوریې دولتي خبري اجانس سانا راپور ورکړی چې د دې سفر په ترڅ کې به هغه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هېواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د راپورونو له مخې دغه سفر موخې د بندیزونو لرې کول، شام کې د امنیت ټینګښ او له عربي هېوادونو سره د اړیکو لیدلوری تنظیمول ښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې احمد الشرع تېره اونۍ د سوریې لنډمهاله حکومت د مشر په توګه د انتقالي پړاو لپاره معرفي شو. بنیامین نتنیاهو په یو رسمي سفر امریکا ته ځي.
د اسرائیل لومړي وزیر دفتر خبر ورکړی چې بنیامین نتنیاهو په یو رسمي سفر امریکا ته ځي او هلته به د ولسمشر ټرمپ په ګډون له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر په خبرپاڼه کې ویلي چې نتنیاهو به د راتلونکي سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره وویني او دواړه لوري به د غزې د وضعیت او د حماس له لوري د برمته شویو اسرائیلي وګړو په تړاو خبرې وکړي. تېره میاشت د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند رامنځته شو چې په دریو پړاوونو کې پلي کیږي. د مصر او امریکا ولسمشرانو په غزه کې د اوربند تړون په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي د فبرورۍ په لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د اوربند تړون او نورو مسلو په اړه بحث وکړ. د مصر دولتي رسنۍ راپور له مخې امریکا او مصر دواړو خواو په غزه کې د اوربند تړون د لومړي او دوهم پړاو د پلي کولو او د دوامدار اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ. سربیره پر دې دوی موافقه وکړه چې د غزې له اوسیدونکو سره د بشري مرستو زیاتولو ته بیړنۍ اړتیا ده. زیلینسکي ویلي چې له مذاکراتو څخه د اوکراین ایستل به ناوړه پایلې ولري. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې د جګړې په هکله د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ له خبرو څخه د کیف ایستل به ډیر خطرناک وي. هغه ویلي چې د اوربند پلان جوړېدو په هکله باید واشنګټن له اوکراین سره لا ډېرې خبرې وکړي او څنډې کول یې دغه هیواد په زیان تمامیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د جزئیاتو ورکولو پرته ویلي و چې امریکایي او روسي چارواکي وار د مخه په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو په هکله په خبرو بوخت دي. تر دې وړاندې د روسیې مشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې هیواد یې ښایي د اوکراین سره د سولې خبرې وکړي، خو جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي نامشروع وباله او ویل چې په مستقیمه توګه د هغه سره خبرې نه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره 100 ورځې ضرب الاجل ټاکلی دی. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.